نن ورځ وروڼو څه مشکلات شته، په دې کې شک نشته. 20 کاله موږ جهاد وکړ، دلته لله الحمد تاسو ټول مجاهدین یې، زموږ اکابر ناست دي، زموږ مشران ناست دي، علما کرام ناست دي. دا جهاد د دې دپاره نه و چې احمد و محمود په چوکۍ باندې کینی و بس خپله پاچاهي وچلوي. هغه شهیدان چې خپل سرونه یې قربان کړل، هغه فدایان چې خپل غوښې په هوا کې ټوټې ټوټې کړل، هغو په دې نامه نه و کړی چې احمد و محمود دلته راسي، څوک پکې وزیر سي، څوک پکې والي سي، او څوک پکې قومندان امنیت سي. هغو په دې خاطر کړی چې دلته الهي نظام ټینګ سي په افغانستان کې، په افغانستان کې شرعي نظام تطبیق سي، په افغانستان کې صلح راسي، په افغانستان کې عدالت تأمین سي. او د افغانستان ټول وګړي چې دا 40 کاله له دې حکومتونو نه تښتېدل، په تکلیف و، په کورو یې چاپې وهل کېدې، امنیت نه و، بمبارد و، له دې نه په امن کې سي، په پخوانیو زخمونو باندې ملم کېښودل سي، په دې نامه باندې شهیدانو خپل سرونه قربان کړي په دې 20 کالو، بلکې په دې 40 کالو کې. نن لله الحمد دې زمینه مساعده سوې ده. پخوا به څو مجالس چې وو، دلته بعضې غرونه ستا عمري صاحب د داخلي وزارت معین صاحب دلته تشریف لري چې زموږ سره به په قطر کې په مذاکراتو کې د امریکایانو سره به موجود وو. د کابل د ادارې خلک به چې راتلل، همیشه به همدا نارې ویلې چې موږ سره اوربند وکړئ. د اختر په نامه و، د برات په نامه و، د روزې په نامه و، 3 ورځې 2 ورځې 4 ورځې 5 ورځې په دې ارمان کې چې 3 ورځې اوربند سره وشي. نن لله الحمد زموږ د مجاهدینو د قربانیو په نتیجه کې سراسر په ټول افغانستان کې اوربند دی، جنگ نشته، نن بمبارد نشته،